کله چې تاسو لپاره د ژوند کې یو ور بند شي، بیا بل بند شي، بیا دریم هم بند شي او بیا څلورم هم بند شي، نو کیدای شي چې کوم دا پنځم ور دی هغه تاسو له هغې ځای ته بوځي کوم چې د اول څلور ورونه نشي بوتلی. نو تاسو له په دې یقین کېدل پکار دي چې تاسو کوشش وکړو او تاسو کامیابه نه شوئ. تاسو بیا کوشش وکړو او بیا هم ور بندو. که هغه ستاسو واده معامله وه یا تاسو ته طلاق وشو. ځینې وخت ډېر خلک چې چاته طلاق وشي، خاص طور باندې د ښځې، که هغوی له یو ځل طلاق وشي یا دوه ځل وشي، نو هغوی وایي چې بس موږ وبېلله او موږ نور نشو کوشش کولی. خو ولې؟ تاسو سوچ ولې لرئ؟ کیدای شي چې کوم سړی راتلونکو وخت کې ستاسو ژوند کې به راځي، الله حقیقت کې هغې له ستاسو دپاره جوړ کړی وي او هغه داسې وي چې تاسو رستني ټولو له هېر شئ. خو که تاسو ژوند کې ودرېږئ نو هر څه ودرېږي. که ستاسو نوکري لاړه شي او تاسو 10 ځایونو کې اپلای وکړئ او هر ځای نه تاسو ناامیده شئ، نو کیدای شي د 11م ځل اپلای کولو سره تاسو کامیابه شئ او کیدای شي چې هغه ټولو کې لوی انعام کوم چې الله تاسو لپاره هغې کې ایښی او اول یې تاسو ته نه و ورکړی. خو که تاسو 5م ځل نه پس دا پوه شئ چې تاسو وبېلله، نو تاسو بیا غلط کوئ. ځکه چې د ناکامي له خپل زړه سره لګول او بیا کوشش نه کول د یو مؤمن ډکشنري کې نشته. که ستاسو کار نه چلیږي یا نن ستاسو څه زیان شوی دی یا سبا به کېږي یا ستاسو کاروبار کامیابه نه دی، خو که تاسو الله باندې ایمان لرئ او خپل کوشش کول نه پرېږدئ، نو آخر کې به الله تاسو ته ډېره لویه کامیابي درکړي. کیدای شي چې هغه شی او هغه کار تاسو ته 15 کاله پس یو دولتمند کس جوړ کړي. او زه د روپۍ خبره نه کوم، زه د ډالر خبره کوم. او کوم 15 کاله خواري چې تاسو کړې وه، الله هغې بدل کې تاسو ته کامیابه کړي. او دا خو د ټول الله پلان دی. او تاسو ژوند کې امید نه کار اخیستو او کله هم د ناهیلتیا نه کوله. او هر ګران وخت کې تاسو الله نه امید لرو چې هغه به تاسو له دې وخت نه وباسي او ورسره تاسو خپل کوشش هم کو. حسبنا الله ونعم الوکیل. الله زموږ دپاره ډېر دی او هغه زموږ ټولو کې بهتر وکیل دی. نو الله وایي چې څوک هم یقین سره حسبنا الله ونعم الوکیل به وایي، زه به هغې دپاره ژوند کې هغه شی اسانه کړم چې کوم نه هغه یریږي او کوم نه هغه پریشانه کېږي، او دې نه پس زه هغې دپاره هر شی اسان کړم. نو د ژوند کې کامیابي څنګه ملاویږي؟ الله نه امید ساتلو سره.